نن درس هغه ان شاء الله د رمضان مبارک د دې میاشتې د عظمت مبارکي او د دې د ترغیب مبارکي اجمالی تشریح کونو قرآن په خپل د روزه تشریح کوي. روزه سره ویلې شو کله فرش ویل او کومه پیدا ده، لیکن د انسان طبيعت کې طبعا لالچ دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله عمل ملګری متوجه کول نو یو عربی د عظمت ذکر کی، لکه حدیث کې راځي چې کله بدر له مجاهدین بوتل نو وی ویل چې جنت له وشت شي چې د غیب پلنواله په شان د زمکو اسمانونو. نبی صلی الله علیه وسلم د روزه مبارکي سړي فدی او ګټه تشریح کړي دي. د عمل په نیت باندې یو صوتي بیانو. یو حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي چې د روزه په ارش په باندې الله رب العزت بعضي بندگان د جهنم د اور نه خلاصي، یعنی دې مېش کې الله زموږ استادو د جهنم د اور نه د خلاصون فیصله کړې ده. دویم د روزه پر اتلو سره دوزخ دروازې بنديږي، مشکات کې حدیث دی. دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدی مېش کې یو شپه دا غیر ویری چې د قدر شپه چې بدی شپه کې انسان بندگی وکي دا د زور مېش د بندگی په اندازه باندې زور لري. دا زموږ د امت خصوصیت دی چې الله موږ لره کړی دی. عمر مو کم دی لیکن الله وخت زیات را کړی پیدامن. روزه رب العالمین سره خبرې مکي، سفارش بګي پای دنیا کې. لکه حدیث کې دا راځي آیت الکرسی دو شونډې لري یو جبه او دا رب العالمین د عرش د یو خیلان دی د الله تذکرہ کوي، د قشان د روزم د الله تذکرہ کوي، دا بد الله سره خبرې کوي. مبارک بده هغه چاله چې هغه د روزه اهتمام وکي. شیخ الاسلام ابن قیم دا خبره ذکر کړې ده پنځمه پیدا و د روزه چې د مؤمنانو لپاره باغچه ده. سړی پای کې خوشاله نو بکار ده چې موږ به دې کې خوشاله شو. شپږمه پیدا د روزي اجر د نور عملونو څخه زیات دی. معنا دا چې د لسونه تر وسو پورې اجرونه الله پر روزه باندې ورکړي. نور عملونه وسو او روزه کې یو عمل وکا دومره اجر او دومره اوچتواله. ومه پیدا بګی دا چې کوم انسان روزه ونی شي هغه شهوت خواړه صرف د الله لپاره پرې دی. محمد رسول الله فرمایي د قروجه په ورځ قیامت سفارش کوي چې الله دې سړي زمنګ د لپاره د ارزه پر خودلی دي نن موږ د باره کې سفارش کوو جنت له داخل کې جنت له داخل شي. اتمه فائدہ ده کوم انسان چې روزه نشي رسول الله فرمایي د روزه ماتي په وخت کې د الله واجب خوشالي ورکړي او دا هغه شاله معلومات کیږي چې په صحیح معنی باندې روزه ونیسي. د ګنا نه به ځان بند کړي، خوراک وسخاک نه او به ګرمي می دغه انسان چې کله روزه ماته نه یو عجیب لذت او خوند شلیل الله پریری وکي. نهمه فائدہ رسول الله فرمایي روزه نیون کې لپاره به خوشالي وي د قیامت په ورځ باندې چې کله د الله رب العزت سره لیدنه کوي او ملاقات، عجیب خوشالي او عجیب انعامات. لسمه فائدہ د حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د روزدار د خلی د بدبوئی د رب العالمین په نسبت باندې ډیر انتهایی مزیدار ده لکه د عنبر غوندې. حتی تر دې باج علماء دم لیکلي دي چې انسان مر مزګر په وخت کې مسواک هم نه استعمالي تر څو بر د بدبوئی ختم نشي. مگر کچر تر ډیر زیات او چارو مسواک استعمال کې څو منعت به دې کې به نه. ایو لسمه فائدہ دا چې کوم انسان روزه نشي د خلی رب العالمین ډیر مزیدار او کیسه به صادري. دولسمه فائدہ پکې ده انسان چې کله روزه ونیسي د ګناهونو څخه ډال له معنا ده د بد خبرونو د شور شغبنه د روزه انسان بچ کی. رسول الله فرمایي چې کله د سره چا بحث کو جنجال کول نو دمر ورته چې ان صائم زر روزدار مزخپل کار کوا. د رسمه فائدہ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روزه د شیطان څخه ډال دی. دال دا معنی چې په میدان د جنگ کې انسان د دشمن مقابله کې استعمالي دغه مرمونو د خوشو نه ځان په بچی نو موږ به د ابلیس نه بچیږو پر رمضان باندې په دې روزه باندې. سوار لسمه فائدہ د رسول الله په احادیث کې معلومیږي روزه د باطل څخه ډال دی. انسان چې کله روزه ونیسي الله به د باطل نه ډیر لري ساتي. په لسمه فائدہ رسول الله فرمایي روزه د دوزخ د اور څخه ډال دی. کبه دې دنیا کې به صحیح معنا باندې موږ تاسو روزه ونی ولا د محمد رسول الله د قول موافق الله رب العزت د جهنم د اور نه موږ تاسو بچي.
زموږ څه د ټول عبادت په دغه قریت باندې دی. شپږمه فائدہ روزه چې دا ودا انسان د بد خبرو او شور څخه منع کوي. ولسمه فائدہ روزه انسان د بد رد او جنگ څخه بچ کوي، لکه حدیث مشکات کې دام راځي ترغیب الترهیب کې د امام الحدیث محمد ناصر الدین البانی په تحقیق باندې. اتلسمه فائدہ انسان چې کله روزه ونیسي وي د انسان بل د جنت په دروازه باندې ور داخل کی شغیل ویل شي باب الریان د تګو دروازه. هغه انسان په دې باندې داخلي شروع یې ولي روزه کې لوګم په انسان باندې راځي دا تندم خو لیکن تند په انسان باندې زیاته تمامېږي په نسبت سره لوګیلا. ذکر رسول الله دې لنوم کې خود باب الریان. نو نسمه فائدہ پکې دا چې کله روزه راځي د دې سره شیطانانو پیرین تړلې کېږي. مشکات کې حدیث دی 103 نمبر صفحه. نو ځین له بنا سوال راځي چې ډېر انسان به روزه کې د شکارونه کوي چې هغه بل وخت کې نه کوي. دا څنګه شیطانان تړلې شي دي؟ یو خدا چې د نفس ګناه سره عادت شوی دی نو د اثر خامخا پروت دی. دویم وړه شیطانان تړلې شي دي وای غټ تړلې شي وړه را خوشي. شلمه فائدہ د روزه پر اتلو سره د جنت دروازې رسول الله فرمایي اخلاصي د جنت دروازه. یو شتمه فائدہ پر روزه کې الله رب العزت د لوري خوانه اعلان کیږي چې اے سړی د خیر غوښتنه کوا او د شر څخه ځان وساته. دویشتمه فائدہ چې کله انسان روزه ونیسي الله رب العزت به دې انسان د لاسه تقوا را ولې ځکه د یو ستر نعمت دی. قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې الله رب العزت به تاسو له د روزه د وجنه تقوا نصیبوي. چې الفوائد کې تقریبا دغه وش 55 پیدا ذکر شوی دی. درشتمه فائدہ دا چې د روزه میش د خیر او د برکت میشته انسان له روزونه ول باندې خیر الله حاصلې او برکت. څلورشتمه فائدہ رسول الله فرمایي روزه پر مسلمانانو د لپاره سفارش کوي چې الله دا بنده وبخا او دا سفارش به قبلي کې ام قران ام روزه. پنځشتمه فائدہ رسول الله فرمایي هر انسان چې روزه ونیسي د ایمان د قباله او د ثواب د غوښتلو د وجه د دې انسان د ټول ګناهونه رب العالمین معاف کوي. چې روزه دی ونی ول د ایمان او د ثواب پنه. بخاری کې حدیث مشکات کې شپږشتمه فائدہ رسول الله فرمایي روزه د انسان لپاره مضبوطه قلا ده. ترغیب او ترهیب کې دا روایت دی لکه څنګه چې قلا کې انسان دنه نشو به دشمن پاغه باندې وسی کوي نشي ګرولې ته به دغه شان رب العالمین د دشمن نه چې ابلیس به دې باندې بچ کېږي. وېشتمه فائدہ علماء دا ذکر کړی د رسول الله د حدیث نه چې د روزي نسبت الله رب العزت ځان لکړي دي. څه مطلب؟ د نور عملونو بدله الله د ملائکه په واسطه ورکي اما د روزي بدله الله په خپل ورکي. دویم امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه فرمایي د دې دا مطلب دی چې کوم انسان روزه ونی ولا الله رب العزت فرمایي د روزي په ثواب کې دي سړي زو وګټل ما روزدان ځان الله وګټلو الله د شو. اته اجتماع پیدا چې روزه کې نفل عبادت د الله په نسبت باندې د فرض عبادتونو په اندازه باندې قبليږي. نه ویشتمه پیدا روزه کې فرض د الله رب العزت په نسبت په اوی عبادتونو باندې بدلېږي. درشمه پیدا د روزه د صبر میاشتا د صبر ثواب او بدلا هغه جنت ته. نو کوم انسان چې روزه ونی ولا محمد رسول الله فرمایي د شړې رب العالمین جنت لور داخل کی. څو روزه ده پیدا یو درشمه پیدا روزه د همدردی او د احسانات میاشتا د فقیرانو مسکینانو کندو مجاهدینو مهاجرینو بندیانو ضعیفانو سره. او د درشمه پیدا د روزه په میاش کې الله رب العزت د مؤمن د رزق زیاتوي کله په مقدار سره کله په کیفیت او کله په برکتونو. درې درشمه پیدا ده روزمات ورکولو دا انسان لا د انسان ګناهونه معاف کوي او د نفس جهنم د اور څخه بچ کوي او په دې باندې روزنون کې په اندازه باندې ثواب در ورکوي. څه مطلب؟ یو سړی روزدار دی او به ورته ونی ولې روړې دی ورته ونی ولو کې خو د لواغه وخوړه څومره اجر چې داغه د عمر اجر الله تعالی درکې. کمال دار چې په دې بهش کې خلک اثار وکي د خلکو باندې خرچي وکي خرچي. څلور درشمه فائدہ ده هر انسان چې روزدار مول کړي الله رب العزت به د داسې حوسه او بدل ورکي چې رسول الله فرمایي دا به بالکل ته کېږي نه تاسو جنت ته ور داخل شي د کوثر او با. پنځه درشمه پیدا ده د روزي مش اول رحمت منځ بکنه ده او اخر د ورڅ خلاصون دي. شپږ درشمه پیدا ده روزدار ته اخر روزي نه ول سره ګناهونه بخله کېږي لکه مزدور ته مزدوري په اخر کې ورکول کېږي او دا یوازې ليله القدر شپه پورې ځنګړین ده بلکې په ار شپه کې. و درشمه پیدا رسول الله فرمایي جنت کې استکیږي روزي ته د کال اول څخه د کال اخره پورې
نو کله چې د روزي اول ورشي نو کیسه حوار اولو زی د جنت پر پانو د جنت په کیسه حور باندې او دا حور وای چې اے ربا وګرځاو مونږ د جنت والا اوسخه داسې خوندان چې مونږ سترګې ور باندې یخش او هغه سترګې په مونږ باندې یخش د قشم به حقیم دروایت راوړی دی اته درشمه پیدا ده چې پروژه کې پیشنمه راضي او انسان چې دانش رسول الله فرمایي دله برکت پکې راځي نه درشمه پیدا ده روزه منه کوي د نفس خواهشات څخه چې نوري باتونه کې دومره قوت نشته چې امام قرطبي فرمایي چې بده کې څومره قوت مونږ الله خود لري د خواهش بند سلوي کومه پیدا ده روزه د الله د بنده په مابین کې ورځ دی شرع بل چره معلومیږي نه د الله څخه پرته نور عبادت کاری مونږ دی روزه لا جهاد دی حج دی بل یو سلوختمه پیدا رسول الله فرمایي هر انسان چې روزه ونیسي یو ورځ د الله تعالی د رضا لپاره او په دې سره خاتمه وشي نو دا به جنت له الله رب العزت داخل کی زمونږ وسو صرف اسباب د جنت داخله دو الله برابر کړی دي دو سلوختمه پیدا رسول الله ابو مامه باهلی له ویلي چې لازم را پتا باندې روزنه ول زکه د دې برابر نشته په اجر او عمل کې ک انسان څومره عمل نو کې هغه دې بشره شي ګنا درې سلوختمه پیدا ابو سعید خدری فرمایلی دي چې محمد رسول الله فرمایلی دي هغه انسان چې روزه ونیسي د الله په لار کې نو الله به د مخ او ذات په دې ورځ باندې د روزه سره د دوزخ د اور څخه اویا کال لري کی یو سره روزه ونیسي رسول الله فرمایي د دې انسان د مخ رب العالمین د جهنم نه اویا کال لري وساتي نتیجه دا جنت ته به داخل شي څلور سلوختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دي هر هغه انسان چې روزه ونیسي د الله په لار کې نو د دوزخ اور به ترسلو کلونو په مزل دا سړی الله تعالی لري کی یو روایت کې څلوي او بلکې صلا پنځه سلوختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دي هر هغه تن چې روزه ونیسي د الله په لار کې نو الله به د او د ور ترمنځ یو کنده او لري والي وګرځي لکه د زمکه او اسمان ترمنځ دومره بسانه د ور لري منه د 500 کالو په اندازه شپږ سلوختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دي چې پنځه منځونه او یو جمعه تر بلې جمعه پورې او روزه تر بلې روزه میش پورې دا ګناهونه ختمون کړي هغه سره لپاره چې د دې ترمنځ دی انسان کړي شرط پکې دا چې د غټو ګناهونو نه ځان وساتي معنا ده وس چې تاسو جوړي ولا تر روان روزه پر چې څومره ګناهونه تا کړي هغه ټول الله په دې باندې معاف کوي یا تیر کال وصل وختمه پیدا رسول الله فرمایلی دي چې دا الله رب العزت لوري مال جبريل په دې باندې خبر راکې چا چې دروشي مې شومندله او دته به بخنه ونشوا او د دوزخ ورته داخل شو نو الله رب العزت دا انسان د خیر نه لري کړي دي او تو ور باندې امین وای امانه ده چې انسان دی الله د خیر نه لري کی او د چې محمد رسول الله خیری کړي دی او جبريل خیرا کړي دا ځکه دا خیر نه لري چې په شر باندې ورواوختو اته څل وختمه پیدا محمد رسول الله فرمایلی دي چې د الله د لپاره په هر روزه ماته کې د اور او دوزخ څخه خلاصیدون کې شته نو روزي سره انسان د دوزخ نه خلاصي کې ترغیب او ترهیب کې د حدیث دی نه څل وختمه پیدا رسول الله فرمایلی دي چې د روزي په شپه او ورځ کې الله رب العزت انسان د دوزخ څخه خلاصوي او د مسلمانانو دعاګانې به کې قبلېږي 50 پیدا رسول الله صحابي له ویلي ته شاهد د ایمان توحید او د رسول الله د رسالت او 50 منځونه کوي او د رمضان روزه نشي او د رمضان د شپې عبادت کې قیام الليل تراوی تدریختونو شهیدانو څخه ایمانه ده چې کله تا ایمان راوړو توحید دی منلو د رسول الله رسالت دی منلو 50 منځونه دی وکړه او د رمضان روزه دی ونیولا او د شپې قیام الليل دی وکي الله رب العزت په ورځ قیامت دریختونو شهیدانو په سب کې راوچید کی نو دا یو څه پیری موږ تاسو د عمل په نیت باندې ترغیبا دا ذکر کړی چې درسو پر رب العالمین موږ تاسو باندې عمل نصیب کی او الله رب العزت موږ تاسو د قبول شوی روزي توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله